غواړي د چین سره له جګړې راوځي، خو چین دا فرصت غوښته او په عمر کې به دا جګړه پای ته ونه رسوي. We don't. We're going to have a deal anyway because we're going to set a certain target, and that's going to be it. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. اوس چې ټرمپ پرته له جګړې بله لار نه لري، نو د نوې تعرفې وضع کړي. 100% تعرفې په الکترونیکي موټرو باندې، 50% تعرفې په سیمی کنډکټرونو باندې، او 25% تعرفې په بیټریو او سولري شیشو باندې. دا د چین راواردونکي تر ټولو ستر شیان دي. هم د دې تعرفو د وضع کولو نه وروسته ویلي چې موږ غواړو د چین سره جوړ راشو، خو چین نه غواړي موږ سره جوړ راشي او ټول مارکیټ یې په لاس کې نیولی دی. امریکا ټول کار په ځینو منرالونو باندې چلیږي، مثلا ګیلیم، جمیلیم او داسې نور ډیر مهم منرالونه. او دا منرالونه چا سره دي؟ یوازې د چین سره. دا منرالونه څوک پروسس کوي؟ 92% پروسس د دې یوازې په چین کې کیږي. ځکه خو چین اوس شاتګ نه کوي او امریکایي چې دی د خوږې ګوتې نه نیولې ده. منرالونه د موټرونو، چیپونو او حتی نظامی ټانګونو او تیارو ډرونو لپاره کاریږي. که دا یې په امریکا بند کړه، امریکا وضعیت خراب دی او چین غواړي دا بند کړي. نو اوس ټرمپ حیران پاتې دی چې څه وکړي، سره د دې چې د چین ولسمشر ته یې اوس احترام شروع کړی، قدردانۍ یې کوي. مثلا دا ویډیو واورئ. Ball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. اما د چین هیواد رحم نه کوي. بدبختۍ خبره دا ده چې انګلستان هم اوس په چین 25% تعرفه لګولې ده. اروپا هم پلان لري چې بیا د همدې امریکا نه دفاع وکړي، کومې امریکا چې ورته اخطارونه ورکول. او کاناډا، خدای د دوی ته انصاف ورکړي، کاناډا 100% د چین په الکترونیکي موټرو باندې تعرفه لګولې ده. دا یعنی سره د دې چې امریکا په دوی ډېرې نخرې وکړي، ولې دوی بیا د امریکا سره درېږي. بلې خوا نه مکسیکو او هندوستان بیا هوښیاري کړې ده. هغو ویلي دي که پنې دې سیده راشي زموږ هیوادونو ته، موږ ورته ځای ورکوو. په ټوله کې په دې جګړې کې تر ټولو ستر تاوان عام خلک کوي، او تر څو پورې چې عام خلک غلي ناست دي، د دوی دولتونه به دې جګړې ته دوام ورکوي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟